जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया पैदा रबी टके ददी दो معنی دي یو معنی ده دنه یدنو مطلب دنه بګیدا پروت چې نږدې دنو پر عربي کې د نږدې کېدو ته وایي نو دنیا نږدې ده څنګه نږدې ده اولنی مطلب دا دی نږدې ده مطلب ختمېدو ته نږدې ده زر ختمي نه پاتې کېږي دویم نږدې ده مطلب دا چې موږ ته نږدې ده موږ پکې اوسېږو بچیم پکې دي خپل دنیا ژوند پکې تېرو دریم نږدې ده مطلب دا چې څوک کوشش وکړي هغه ته میلاویږي نږدې ده دویمه معنی دا ده دني عربي کې یو ټکی دني د هغې نه د دنیا اخیستل شوي ده ای حقیر دنیا حقیره ده زه یم که ته هر یو معنی استعمالوي نو ته پوه شوې که وایې چې نږدې ده هم خبره واضحه ده او که وایې چې حقیره ده هم خبره واضحه ده او د دواړه معنی پکې دننه پرتې دنیا حقیره ده او دنیا نږدې ده چې ختمه شي د دې که صرف دې په دې کې سوچ وکړو نو دنیا سره به ستا زړه نه لګي ځکه چې یو شی چې زر ختمېږي هغې سره چا زړه نه لګي یوه چې یو شی حقیري نه هغه سره د چا بیا دغه شي سره زړه نه لګي دا په حقیر شی دی حقیر سره به څه کړي دا د دنیا هغه تعریف دی الله رب العزت په قرآن کې وایي او ډېره عجیبه خبره یې کړې ده رب العالمین د مخلوقاتو خالق دی یو ښه بې پوه دی چې د دنیا څنګه ده او آخرت څنګه دی الله به ښه پوه دی دومره به موږ نه یو پوه مخلوق د هغه دی هغه په خپله د خپل مخلوق په باره کې وایي وما الحياة الدنيا إلا لعب وله او نه دی ژوند د دنیا مګر لوبې دي پالتو کارونه لوبې دي پالتو دي دې ته لوبې وایي که د دې خبرو باوجود ډېر خلک د دنیا سره چې کومې رسۍ دي او کوم پړي دي نو په دغه رسو کې تړلی شوي دي ښه دا خبره په خپله خوله باندې کوي مړه دنیا بس لږ ساعت وښي او دنیا یو ختمېدونکې ده او د دنیا څه ژوند دی او که د دې حالاتو ته دې وکتو نو ته به چې دنیا باندې چې دې څومره مین دی نو دومره پې قارون هم نه و مین دومره به ته چې فرعون پې هم نه و مین دومره به ته چې حامان پې هم نه و مین څومره چې دا سړی مین دی او په خوله باندې ټکی دا دی دنیا ختمېږي نو دروغ دي ووایي دروغ دی ولې ووایي ځکه چې ستا قول او فعل د یو بل سره سمون نه خوري نو بیا یو خبره واوره رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ته سهل بن سعد رضی الله عنه وایي جاءنا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بیا رسول صلی موږ پسې راغی ونحن نحفر الخندق او موږ په خندق کې یو غزوه خندق کوم جنگ چې شو موږ دا کنده کنستا د جنگ دپاره وننقل التراب على اكتافنا ودا خوري بلی خلو گوبانی وړو په بد حل باندې او په ویختو کې خوري پرتی دي په ګیرو کې خوري پرتی دي جامې په بد حل شوي دي خېټو تم کاڼي تړلي دي ډېر روزونه مسنې دي خوړلي نو رسول الله سلام چې موږ ته وکتو نو خبره وکړه خبره دا وکړه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره وی ژوند نشتی مگر د آخرت ژوند دی دې کې دوی ته دا خبره ښیي چې خیر دی که په دنیا کې تاسو دا حالت راځي خو ګورئ ژوند حقیقي ژوند هغه دی کله چې ته د دنیا د شینوالی ویني او د خوږوالی ویني نو دغه خبره کوه یا الله ژوند خو د آخرت ژوند دی هغه موږ له راکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي اذا تبایعتم بالعینه کله چې تاسو سودي کاروبار شروع کو واخذتم اذناب البقر
او کله چې د غواګانو سره مینه محبت ډیر شو د دې مال سره او سارو سره مینه محبت ډیرو ورضیتم بالزرع او په پټو باندې راځي وي او پټو به ذکر زیدي وترکتم الجهاد او جهاد پرې خودو سلط الله علیکم ذلا الله بتاسو باندې ذلت راولي ذلیل به لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم بذلت بتاسو نه دا وخت پرونه لکه چې سو ورته خپل دین ته واپس نه راغلي نن سبا زموږ د ذلت غټ سبب څه دی دنیا سره مینه دنیا نن سبا چې کوم حالات دي د کوم ذلت په مسلمانانو دي ټول امتونه راجمع شي دا غيو سبب واه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي یوشک الامم ان تداعى عليكم كما تداعى الاكل الى قصعتها دا امتونه په پتا سو باندې دي سره جمع شي ټول امتونه دا کله چې ټیم کې سړی خوراک کوي نو د لاسونه چې په یو پلیټ کې په یو شکور کې را جمع شي دا روټي سویل شي خلک شوکي غونې تیلی روټي سوي چې ما پرې دی ما نه مشو کو هیڅ نشي ویل او دا لاسونه به کې لګي د غونې چې شوکي د شان د مسلمانانو حال بشي رسول سموي یو صحابي ته پوښتنه کو یا رسول الله موږ به ولي کمزوري او لږ به یو څنګه ویننه ډیر زیات وي تاسو وی رسول الله چې ډیر زیات وي بیا څنګه وی تاسو به زیات یې خود دې دریاب دې زک پشان به پیدا به پکې نه اسی تش بدنونه بګرځي وی یا رسول الله وی زکه چې پاغه وخت په تاسو کې دوه مرز راځي حب الدنيا وكراهيه الموت د دنیا سره به مینه کوي او مرګ بم بدی شي الله به تاسو دې ذلیل کوي دې حدیث ته وګورئ او د نن سبا حالات ته وګورئ او خپل ځان ته وګورئ چې دنیا سره دې مینه شته او کنه د مرګ نه یریږي او کنه مرګ دې بدی شي او کنه دا واجب حدیث ته ځان سره یاد ساتي رسول صلی الله علیه وسلم وایي من احب الدنيا چې د خپل دنیا سره مینه وکړه او په دنیا مینو د حدیث ته وګورئ کې دی اضر باخرته نو خپل اخرت له لازم نقصان ورکړي چې څو پورې د اخرت له نقصان نه ورکړي د دنیا سره مینه نه کیږي دغه کولاو کوي دنیا د پاتې کیږي چرته نه په دې دوه کېږي نه الله سبحانه وتعالى زه په دې دنیا مثالونه ذکر کړی تاسو معلومي ویل کوم باران چې وشو فصل خشو فصل به تک زیړ شي او ختم شي میدش تقه دنیا مثال لګ وخی او به د نزي مونږ ته دا وایو دنیا کو د ضرورت مطابق منکو دي د سنه چې دنیا په لاس کې ساته خودي زیته مراوله کم زیته زړه مراوله دا نقصان دی لاس کې ساتل نو ګرمون تاسو نه منکو لاس کې ساته خو دې زړه مکوزو به تباش مونږ ته دا وایو چې ته په کشتۍ کې رواني او په دریاب کې نو د لاندې چې سدي د وبو د دې مثال لکه دنیا نو په دې دنیا لپاسه ځه او په کوم ورځ چې د دریاب د وبو د کشتۍ تر دنه کړي نو به بس کیږي به غرق شي ډوبش ختم بش دنیا د خپل بدن ته دنه مراوله لپاسه به ګرځه لپاسه به تیریږي مطلب د مقصد د پر ضرورت د پر بس دا غیر زیات وسره خو ما خو مخ کې مزه مونږ ته دا وایو چې دنیا د خپل لاس لاندې کړه د دنیا لاندې کېږه ما په دغه زموږ مقصد عیسی علیه السلام مبارک راځي وی هغه ورځ دا خبره کړې و چې د دنیا کم سړی چې دنیا به منډي وي د دې مثال لکه سړی چې د دریاب وبس کی ډېر عجیب مثال ورکړی دی د دنیا چې څومره پکې وردن کېږي کنه دومره به تګي کېږي مړیږي به چرته نه علماء د اوسه پورې په دنیا باندې موړ نه دیدل چې په دنیا موړ شوی دی ویل چې با عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وی زمونږ د دنیا د مثال لکه مونږ چې چا کور ته راغلو مېلمانه شي او ته چې چا کور ته لاړ شي مېلمه یې ځکه نه تل خوراک راو باسي خبر تل تلایم درکې شپېلا او کمبل دلم درکې کې نه درکې بدل بالغ درکې به چې کلیزان سره به کور ته وي شي سبوک الته به پری دی کنه د دې دنیا مثال ساجيبه مثال ورکړ موږ دلته مېلمانی وګورئ دا څه چې د رب العالمین دغه ته پری دی ځان سره وړي نشو ریال نشو وړي ریال هر څه ولته پاتې کی امام حسن بصری رحم الله قول وره
وی من نافسک فی دینک فنافسه که څوک د سره په دین کې مقابله کوي نو وکړه سره په دین کې د نګوره څوک مخکې نشي او که په دنیا کې د سره مقابله کوي نو بیا وی راوایل او دې شو ته گزارک چې زما د والا ته د مسپک نیم چې سپکو شینو کې مقابله کو زما ډیر اوچت سوچ دی زما سوچ اخرت ته ډیر اوچت سوچونه ما کړی دي فکرونه می کړی ستا په شنو کې سوچ زما نه دی چې دنیا به منډه وام دا ډیر عجیب قول دی عیسی علیہ السلام مبارک راځي ډیر عجیب خبره ده وی دنیا وا او زبکې نو ما خیال کوي دې خبرې ته دنیا وا او زبکې نو ما او دنیا به یي او زبا نه وا عیسی علیہ السلام نشتی وره الله سبحانه ته جوړه دنیا شتي کې نشتی دنیا شتي چې دا سوچونه کې چې دنیا پتا روانه ده دا بس کی هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یو وخت چې ته چا یادول نو پیجندې نو سره په دنیا کې ویم نو دنیا روانه و به تب پکې اوس ولکه مونږ کې جون تیر کې مل مسجد کې او به بلړ شي دنیا به مورانه شي قرآن به شي دنیا روانه زه دې مرګرو له مثال ډیر ورکوم زم د دنیا مثال دي چې لکه د رنډې خزي چې کوم ولې بالله د زینا لپاره خپل بدن خرڅي په دې خزه کې څه چلی دې کې اوران کار دی چې کوم علیکم د دې سره شپکې نه غالک دا وې د جنې په ما مې سم مې نه په ما باندې وې ځانې ملکو او د دې الکوته هغه په موبایل باندې بل ته ټلیفون کې بل لاش دنیا هم د قشان ده زمونږ مشران هم د قشان دوه کړي زمونږ مشران هم د سوچونه کړي چې وجو دنیا دا ځان له کور جوړ اوس کوم ځای کې براته دي په خاور کې اوس نمبر زمونږ دی نه چې موږ به دوه کړي شو ګوره ځکه زمونږ نه بعد نور به روان دي به دا ونه بعد نور روان دي دا یو امتحان دی دا د امتحانونو زیری دا د مصیبتونو زیری په دې کې د دنیا سره زړه نه لګي موږ ټول ګوره سفر شروع کړی دی چا طرف ته روان یو الله طرف ته چا لک کړی چا ډیر کړی او څوک ورغلي دي رسیدلی ستاسو په درګي ته وکړه راشي کدي شنن ته ورشي کدي سبا ورشي نه د زړه د دې دنیا غمینه بالکل وباسي د دنیا سره زړه ملګوي زړه د آخرت سره ولګوي زړه د رب العالمین سره ولګوي داغه د جنت سره داغه د نعمتونو سره کوم چې په آخرت کې هغه ورکي ای دنیا نه چې څومره لري وي کنه پارام جون بدی پارام بالکل بیغمه وي او چې څومره په دې دنیا کې دنه وي دومره به غمونه سي او نو به ډیر او ذلیله به ذلیله په دې دنیا باندې سکه او په دې مال سکه چې ته به ذلیله دومره مال ګټه دومره دنیا کوا چې څومره ستاسو ضرورت دي چې ته د رسول الله په حدیث کې سوې وې څوک چې سحر را پاسي او دې په امن کې په امن کې او د دې سره د ورځې خوراکي وی الله وتعالى دنیا دې سره جمع کړی دی وای دا خيوري خوراک وسره بس الله وتعالى دنیا را جمع کړی موږ سره خو د کورونو خوراک پروت بیا موږ غریبانه یو دنیا نه ځان لري ساتي ځان د دنیا نه لري ساتي الله سبحانه وتعالى زموږ په دې سره کې د آخرت سره مینه پیدا کړي الله سبحانه وتعالى دې موږ د دنیا او د دنیا د فتنو نه دی الله موږ لري ساتي